دغه خلک د خدای سره داسې شریکان نیسي چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې. که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی. ته به وګورې چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړو وړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي. هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي. همدغه لوی فضل دی. دغه دی هغه شی چې الله د هغه زیری خپلو هغو بندګانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړه او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې له تاسې نه د څه اجورې غوښتونکی نه یم. البته د خپلوي مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښه والی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخښونکی او قدردان دی.